جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه. د چای څښلو وخت دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور نازکه فضا، خو یو پر بل د اعتماد اړتیا دواړه لوري له یو بل سره خبرو کولو ته اړ کړي دي. اوس د افغانستان او پاکستان اړیکې د بې اعتمادي خو د متقابلې اړتیا پر محور ولاړې دي. پاکستان طالبان په رسمیت نه پېژني، خو په عین وخت کې اسلام آباد په دې پوهېږي چې افغانستان بې ثباته وي، د دوی امنیت او سوداګرۍ ته مستقیم زیان رسولی شي. طالبانو هم دا درک کړې ده چې له پاکستان سره دایمي کړکېچ او د دایمي کړکېچ دوام به د دوی د حکومت مشروعیت او اقتصاد ته لوی تاوان واړوي. همدا علت دی چې د دواړو لورو لخوا څخه خبرې روانې دي او د خبرو دروازې پرانیستې پرېښې دي. پر ډیورنډ کرښه نښتې د دواړو هېوادونو ترمنځ اصلي شخړه ده. پاکستان غواړي چې طالبان د ټي ټي پي پر ضد ګام اخیستلو ته اړ کړي، خو طالبان د افغانستان خاوره د بلې جګړې ډګر نه جوړوي. د ډیرو په باور که چیرې پاکستان ټي ټي پي ته لاس ور واچي، ښایي ټي ټي پي هم پر طالبانو باندې برید وکړي چې د ځینو کارپوهانو یا جګړه پوهانو په وینا چې همدا د پاکستان اصلي غوښتنه ده. بلې خواته د پاکستان د دې غوښتنې په مقابل کې طالبان په دې هڅه کې دي چې پاکستان د افغان حریم د نوکس، بمبار او د ملکي تلفاتو څخه راوګرځوي. دا حالت ښیي چې دواړه خواوې د فشار سیاست کوي. په پوځي لحاظ افغانستان د ثابتې دفاعي پالیسۍ ملاتړ کوي، خو پاکستان د استخباراتي او هوایي برترۍ له لارې د اغېزمنېدو هڅه کوي. که د څار ګډه اداره جوړه نشي، یو ګډ هغه کمیسیون چې دوی ویلی دی هغه جوړ نشي او عملي نشي، د محدودو نښتو دوام به حتما وي. یعنې دا احتمال ډیر زیات دی چې محدودې نښتې به روانې وي. د ترکیه او قطر د منځګړیتوب له لارې د سیاسي حل ملاتړ کوي، ځکه دغه دواړه هېوادونه غواړي چې د اسلامي هېوادونو د همغږۍ یو ماډل وړاندې کړي. خو بلې خواته بیا زموږ ګاونډی چین د اقتصادي لارو د امنیت لپاره د سولې ملاتړ دی، ځکه د دوی پانګونه له خطر سره مخامخ کېږي. که امنیت نه وي، د دوی پانګونې ته زیات زیان راوړي، په ځانګړي ډول سیپاک پروژیکټ ته. خو هند او ایران د پاکستان د نفوذ کمزوري کول غواړي او دوی په غیر مستقیم ډول دا رول لوبوي چې ممکن د سولې هڅې خنډنۍ یا ځنډنۍ. لویدیځ هېوادونه یعنې غرب دا بیا د دیو بیا یو بله کیسه په مخه راخیستې ده. دوی وایي چې که چیرته په افغانستان کې لاس واچوي یا په افغانستان کې ځینو شیانو ته ورنږدې سي، نو دا بیا تر ډېره حده پورې پر دې دلالت کوي چې دوی له طالبانو سره مخامخ ښکېل دي. البته دوی نه غواړي چې د طالبانو سره ښکېل سي، خو د جګړې مخالفت هم کوي. د بل اړخ ته که چیرته وکتل سي د افغانستان او پاکستان دپاره د سولې چانس شته، خو دا به یوازې هغه وخت پایداره وي چې دواړه هېوادونه د نظامي فشار پر ځای باندې د متقابلو اقتصادي ګټو یا یو داسې امنیتي میکانیزم جوړ کړي چې تمرکز یې پر ډیورنډ کرښه پر تګ راتګ باندې وي. پر دې لاره باندې لاوار د مخه د تیر جمهوریت پر مهال باندې اغزن تار تیر شوی دی. د پاکستان سره اوس دا بهانه په لاس کې نشته چې له دې خوا څخه وسلوال راوړي. البته دا دوی د ادعا په شکل باندې کاروي، خو دا ادعا نشي کېدلی ځکه دا دوی خوندي کړی دی او پر دې باندې له نړیوالو څخه پیسې هم اخیستې دي. که دا ونیسي نو نښتې به دوام کوي، خو د بشپړې جګړې یا لویې جګړې احتمال اوس هم ډېر کم دی، ځکه دواړه خواوې د جګړې له اقتصادي او سیاسي زیانونو ستړي شوي دي. په ځانګړي ډول پاکستان چې کورنۍ جګړه په سیاسي بې ثباتۍ او په اقتصادي بحران کې راښکېل دی. نو زما په اند باندې یا زما په اټکل باندې د نازکې سولې او مبهم کړکېچ چانس 50-50 دی. نازکه سوله یا مبهم کړکېچ. په نازکه سوله کې ښایي پر ډیورنډ کرښه ګډه د څار اداره جوړه شي چې دا به د پاکستان غوښتنه پر ځای کې، یعنې دا ګډه اداره د پاکستان له مهمو غوښتنو ده. خو بلې خواته به د سوداګرۍ لارې خلاصې سي، تورخم به خلاص سي، سپین بولدک به خلاص سي، غلام خان بندر به خلاص سي. دا بیا د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ښایي پاکستان به د طالبانو حکومت ته د محدود رسمیت بڼه هم ورکړي، خو د دې په بدل کې دوی
ټي ټي پي او د بلوچ ازادي غوښتونکو خلاف د امنیتي همکاري ژمنه غواړي. دا ژمنه د طالبانو له حکومت غواړي. پاکستان وایي دا ژمنه به د طالبانو مشر او یعنی په نور الفاظو کې که زه وایم کندهار به دا ژمنه ورکوي. دوی وایي چې موږ د کابل په ژمنو باندې باور نه کوو، ځکه دا د پاکستاني خبریالانو تر خولو دا خبرې راوځي چې متکي د دوی دپاره اوس نور د باور وړ سړی نه دی امیر خان متکي د بهرنیو چارو وزیر یا د کابل کې ناست چارواکي. دوی داسې وایي چې هر څه هره فیصله کېږي هغه به کندهار له دوی سره کوي. بل اړخ ته د مفهوم کړکېچ په صورت کې به جګړه کېږي، خو دا جګړه به پراخه نه وي. په وخت به کله ناکله به په ډیورنډ کرښه د نښتو او ډرون بریدونه کېږي، سیاسي تاوتریخوالی به پیښیږي، دا به دوام پیدا کوي. دواړه لوري به د خبرو له لارې د بحران د مهارولو هڅې کوي، خو بې باوري به پر خپل ځای باندې پاتې وي. د مفهوم کړکېچ به د دواړو لورو یعنی پاکستانی پوځ او طالبانو لپاره دا چانس برابر کړي چې د تبلیغاتو په مټ خپل ولسونه پر ځان باندې راټول کړي. په ځانګړي ډول پاکستان خپل حیثیت یې په خپل هېواد کې دننه بایللی دی. نو دغسې یو حالت چې روان وي، په دې صورت کې به د سیمه هم په کړکېچ کې وي او د افغانستان او پاکستان ولسونه به هم په کړکېچ کې وي. تر ډېره بریده پورې به په افغانستان کې د پاکستان خلاف نفرت اوج ته ورسېږي. پاکستان به د کډوالو خلاف اقدامات کوي او اقدامات به لا نور جدي او لا نور ډارونکي او لا نور ډېر رسوا کوونکي وي. خو د دې په مقابل کې به بیا هغه پاکستانی کارګر شړل کېږي له افغانستان څخه چې اوس په افغانستان کې موجود دي. تر دې ټولو شیانو ور اخوا ته کېدای شي په افغانستان کې د پاکستان خلاف د نفرت و هغه اوج ته ورسېږي چې اخر به پر پاکستان پر طالبانو باندې یا د طالبانو پر حکومت باندې ولس دا فشار زیات کړي چې ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې له پاکستان سره وشلوي، سفیران وروشړي، ځکه دوی له خلکو سره ظلم کوي. یعنی دا هغه دومه د مفهوم کړکېچ سناریو ده. نو په داسې یو حالت کې به د شریر ګاونډی لا نور دشمن معرفي سي او شایي دا یوه خبره ډیره مهمه ده، دا در سره وساتئ او دا در سره شریکه کړئ، تر خلکو یې ورسوئ، تر پاکستانیانو ورسېږي. په هغه صورت کې که پاکستانیانو سولې ته غاړه کښېنښودله، مفهوم کړکېچ ته ولاړل چې د پوځ ملاتړ زیات کړي، د خپل خلک د پوځ تر شا راټول کړي او خلکو ته ځان به بوش ښکاره کړي، په هغه صورت کې شایي په افغانستان کې د ټي ټي پي ملاتړ د ولس لخوا څخه په علني ډول باندې وسي. دا به ورو له کنټروله ووځي. شایي دا په وروستیو کې دومره له کنټروله ووځي چې بیا به نه په طالبان کنټرولولی شي او نه به پاکستان کنټرولولی شي. نو ښه لاره څه ده؟ ښه لاره دا ده چې پاکستان هغه معقولې غوښتنې ومني. د ټي ټي پي جګړه د دوی جګړه ده، دوی په خپل وطن او په خپله خاوره کې کوي، دوی دې هلته له ټي ټي پي سره وجنګېږي. دا اوس پر ډیورنډ کرښه باندې څار روان دی، ډیورنډ کرښه په مکمل ډول باندې بنده ده. هیڅ داسې ورځ نشته چې په پاکستان کې دي پراخې پیښې نه وي سوي. پوځیان هم هلاک کېږي، پولیس هم هلاک کېږي، پر نورو پاکستاني استخباراتو باندې هم بریدونه کېږي، د پولیسو تاڼې هم نیول کېږي او د پوځ چوکۍ هم نیول کېږي، د پوځ کاروانونه هم په ارامه نشي تللی. نو اوس خو دا لاره مکمله بنده ده. نو د دې ټولو شیانو مدنظر طالبانو ته پکار دي چې د سولې کړۍ خو د افغانستان په ګټه کړۍ راکش کړي، وین غاړي او راټولې کړي. که طالبانو دا ومنل چې په افغانستان کې ټي ټي پي وجود لري، نو بیا به دا د تیرو 4 کلو ډېرې پیښې پر طالبانو باندې تاوان وي. هو البته طالبان یا د طالبانو حکومت یا د افغانستان حکومت یا د افغانستان وګړي پر هغو ولسي خلکو باندې باید سترګې پټې نه کړي چې هغوی د وزیرستان را بې ځایه سوي دي، راغلي دي، دلته یې اړولي دي. هغوی د ضرب العض په نوم باندې عملیاتو څخه راغلي وو، د بېلابېلو پاکستاني عملیاتو څخه راکډه سوي وو. په افغانستان کې یو لوی شمېر د وزیرستان کډوال بې ځایه سوي، کډوال به نور ته وایي، بې ځایه سوي اوسېږي چې له خپلې هغې خاورې راغلي دي، دلته یې اړولي دي. نو که دې ته څوک د ټي ټي پي ګوته نیسي، دا باید د طالبانو حکومت ورته په ګوته کړي چې دا ټي ټي پي نه ده، دا ولسي وګړي دي او ټي ټي پي په خپل کار کوي، بلوچستان په خپل کار کوي. په موږ یې څه موږ خو ګاونډیان یو، هغسې مرسته به ورسره کوله، که دی چې 45 کاله له موږ سره کوله، البته له پاکستانه سره یادومه. نو ژوند د یوه داسې افغانستان په هیله چې د افغانستان د سولې میکانیزم او د سولې په سوله کې هم ګټه راوړي. د جګړې پر ډګر باندې یې ګټه کړې وله او د دښمن ته سترګې په سترګو کې ور واچي، خپل ولس ته هم خدمات او بنیادي
ازادي او بنیادي حقوق ورکړي. ژوند خدای مو شاده باد او بریالي لره. میرویس افغان مو پر الله سپاري. تر بلې لنډې ویډیو